بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د رب سپیشلی نوم د ډو وایل لوپ ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ تاسې په ډو وایل باندې کار کوو، لکه څنګه موږ په مخکې ویډیو کې په فار لوپ او په وایل لوپ باندې کار کوو. نو راځو نوټ پیډ او دا اوپن کوو. سیده نوټ پیډ کې موږ وایو چې ډو وایل لوپ څه شی ده. لکه څنګه چې موږ وایل لوپ او فار لوپ ویل، هغې کې موږ څه شی کوو، مخکې موږ کنډیشن چې کېده او بیا به راته څه شي ته باډي ته موږ سره باډي اکزیکیوټ کېدله. سیده لکه ګوره موږ دلته ویلي چې وایل لوپ ته راشو، وایل لوپ سټرکچر ته، سینټکس ته. موږ دلته ګورو که چیرې موږ ګورو دلته اول به څه شی انیشیالایز کېده او بیا به څه شی کېده، موږ سره به کنډیشن چې کېده، د دې نه وروسته چې که سټیټمنټ و یا سټیټمنټس وه هغه به څه شی اکزیکیوټ کېده، بیا به انکریمنټ یا ډیکریمنټ کېده، مطلب ویډیو اپډیټ کېدله، بیا به راتله کنډیشن به ټیسټ کوو او بیا به دا سټیټمنټ ته راته دا به اکزیکیوټ کوو. مطلب نو څه شی کېده، فرست به موږ سره کنډیشن کتل کېده. خو که چیرې موږ وایل لوپ او ډو وایل لوپ ته راشو، نو په دې کې موږ وایو چې ډو وایل لوپ از ا لوپ which checks the condition at the end of the loop. مطلب اول کې موږ سره کنډیشن نه چک کوي، اول کې موږ سره چې څه شی موږ سره وي هغه موږ سره اکزیکیوټ کړي. فار ایگزامپل زه وایم ډو که څه شی موږ سره دغه باډي ترمنځ چې څه پراته دي هغه موږ سره چک، هغه موږ سره اکزیکیوټ کړه. دا ګوره سټیټمنټ یا سټیټ اف سټیټمنټس دا موږ سره اکزیکیوټ کړه او بیا راشه کنډیشن چک کړه چې کنډیشن ټرو ده او که فال ده. نو د دې لپاره به راځو موږ وایو چې یو پروګرام جوړو. دا پروګرام داسې جوړو موږ وایو چې انپوټ ورکوي سیده یوزر two numbers. سیده دوه نمبر یوزر انپوټ ورکوي او چې کېږي سم بخلي of those two numbers. سیده او بیا به د دوه نمبرو چې کېږي سم موږ تر په لاس راکوي او بیا موږ نه پوښتنه کوي چې do you want more additions. آیا نور غواړي، مطلب نور غواړي چې مطلب نور عددونه هم انپوټ کړي او د هغو مطلب کوم انپوټ چې تاسو ورکړئ د هغه سم درته راواخلي، مطلب هغه مجموعه درته راواخلي. مثلا دوه نمبر یې مو ورکړي څلور، نو هغه جمع څو ده موږ سره مطلب اته شو. نو موږ ته به پوښتنه کوي چې do you want more additions، مطلب آیا غواړي چې نور مطلب نور عملیه هم پې باندې وکړي، مطلب چې دوه نمبر نور هم جمع کړي. که چیرې موږ وایو چې if user سیده که چیرې یوزر انپوټ که یس نو بیا چې که کنټینیو که سیده، او که چیرې if user input که no نو بیا چې که stop که پروګرام او لوپ ختم که سیده and end the loop. نو دا بس څنګه کوو، دوه نمبر یې واخلو، دوه نمبر یې به چک کوو، د هغه سم به پرنټ کوو او بیا چې بیا موږ ته وایي چې آیا تاسو ایډیشن کول غواړئ. که چیرې ما یس انټر که سیده نو چې دا لوپ موږ سره کنټینیو که، بیا موږ نه دوه نمبر یې واخله، او که چیرې ما نو انټر که نو باندې بیا سټاپ که سیده بیا به چې بیا د اینډ اف د لوپ چې لوپ به ختم کړي. نو راځو ډیف سی پلس پلس ته سیده تیار اوپن ده موږ سره، راځو موږ ډیف سی پلس پلس ته او دلته ورته وایي چې variable modify کوي. اول موږ وایو چې دوه نمبر integer number 1 and number 2 سیده او دې کې یو بل هم چې ریزلټ بیا سم یا سم چې ورته تاسو وایي سیده سم به واخلو او بل کریکټر اخلم د یس او نو لپاره. سیده کریکټر یوزر چوایس لپاره چې یوزر کوم چوایس ورکړي او دې نه وروسته راځم ورته وایم چې ډو که موږ سره ډو څه شی وکړه موږ سره دا د ډو باډي شوه. سیده دا ډو شو او دا لاندې چې دا د ډو باډي شوه. نو ډو باډي کې زه ورته ورکړم چې هر څه مې ورکړه مطلب ډو که، دا مطلب دغه کار ماته یو ځل وکړه. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې سی اوټ ته موږ سره موږ ته ووایي چې enter any number یو نمبر ورکړه، مطلب چې هر یو نمبر یې هغه موږ ته ورکړه، یو انلاین هم واخله او بیا سی ان که مطلب یوزر نه انپوټ واخله، انپوټ چې نمبر 1 پکې انپوټ واخله، بیا سی اوټ که سی اوټ کې موږ ته یو میسج راکړه چې enter any number. سیده هر یو نمبر چې ورکړي یو نمبر مطلب دلته موږ سره ورکړه او بیا چې که یو انلاین واخله او بیا سی ان که موږ سره n2 مطلب نمبر 2 موږ سره انپوټ شو او بیا د نه وروسته موږ وایم چې sum equal to number 1 plus number 2. سیده نمبر 1 پلس نمبر 2 چې کا هغه په سم کې سٹور کا. ګوره اول نمبر جمع کا د دویم نمبر سره او هغه موږ په سم کې سٹور کا. سیده نمبر 1 یو نمبر 2 یوزر دلته واخیستل سیده نو دا به چې کی نمبر 1 نمبر 2 شي هغه په سم کې سٹور شي.
او بیا به دې ځای چیک کا دې ځای پرینټ کا موږ سره سی آوټ کا او سی آوټ کې موږ دا وایي چې the sum of what the sum of number 1 plus number 2 is equal to what equal to sum او د یو هم یو انلاین واخله او بیا موږ سره دینه پس وایي ګوره مطلب د پروګرام باندې پوه شو د پروګرام چې کی مطلب دوه نمبر یې موږ اخلي او دوه نمبر یې جمع کوي هغه ریزلټ به موږ ته راکوي سیده خو آسان پروګرام سیده نو دې نه وروسته ورته وایم چې سی آوټ کا یو میسج موږ ته راکوي چې do you want more additions مطلب نور غواړي چې مطلب نور عملیه هم وکړي که نه نو چې کا y for check y for yes ka and n for check n for no ka سیدا y for yes ka او n for no ka او د یو انلاین واخلا او به check سی ان د مقصد سی ان check کریکټر مشخص دا کریکټر ګور یوزر چوایس یوزر چې مطلب دا زه چې کوم چوایس ورکوم مطلب زما چې کوم خو دا آیا غواړم چې نور دوا د هم جمع کوم کنه نو check د یوزر چوایس ورکا او بیا راشه دلته ورته وای چې دین ورسته check دین ورسته د do while loop باندې ختمېدو نه وروسته راشه ګوره موږ په وایل کې check وایل کې بل د کنډیشن ورکاو دلته کنډیشن ورکاو انیشلایزیشن کوو دلته کنډیشن ورکاو دلته check کوو انکریمنت ډیکریمنت کوو نو د انکریمنت او ډیکریمنت ته هم ضرورت نشته دلته راشه دلته ورته چې while څه شي while user choice equal to what equal to character the character مطلب یو لیټر موږ اخلي yes شو کچېرې character مطلب capital yes شي یا user choice equal to څه شو equal to small yes شو نو بیا چې کا دغه لوپ موږ ته وچلوه ګوره که چیرې yes شو نو موږ ته چې کا دغه لوپ بیا راځي دلته do ته سیده بیا به د ټول څه کېږي دې ځای نه به دې ځای پورې پرنټ کېږي سیده بیا به ته ته وایي چې نور غواړې او که نه که چیرې تا د وای کیپټل او وای سمال نه بل عدد ورکړه بل څه ورکړه مطلب ان دې ورکړه مطلب نو دې ورکړه نو بیا چې کېږي بیا به دا لوپ ختم شي او د لوپ بډۍ نه به راوځي دلته ګوره د وایل ډو وایل کې څه کوه ډو ورکړه بیا باډي بیا وایل سټارټ کېږي کنډیشن دلته ورکړه او بیا چې که دغه چې ټرمینیټ کړه سیده دا به ټرمینیټ کوي تاسو او دې نه وروسته ورته وایي چې سی آوټ کا موږ سره د ډو وایل لوپ څه ده مطلب اینډ د ډو وایل لوپ سیده دلته میسج ورکړه چې thanks for using our software او دلته څه کوي یو انلاین واخله اوس راشه دا زه رن کوم رن شم سره سیده زه ورته وایم چې 100 plus 100 نو څو کېږي موږ سره 100 plus 100 equal to 200 ګوره 100 plus 100 موږ سره 200 کېږي او بیا چې که موږ سره وایي چې آیا ته نور do you want more addition yes y for yes and n for no زه ورته وایم چې که yes واخله ګوره انټر فرست نمبر زه ورته وایم 200 دا پرې جمع که د 300 سره سیده نو 200 جمع 300 څو کېږي موږ سره وای 500 کېږي آیا غواړې چې نور جمع وکړې او که نه زه ورته وایم نور نه غواړم چیکا ګوره thanks for using our software زموږ سافټویر یوز کولو لپاره مننه دا و پروګرام سیده